په لاهور کې چې د 30 روپو په وجه باندې دوه ورونه ختم کړي ونو هغه ملزمان چې دنو دوه ختم شول. یار ویډیو را سره مکمل وګورئ څنګه چې تاسو ته پته ده کنه د یو څو ورځې نه چې د واقعیا چلی دا چې په 30 روپو په وجه باندې چې دنو دوه ورونه ختم کړي او هغه د گاړۍ نه چې دنو کېلې اغستلې په 30 روپۍ چې دنو هغه سره ماتي روپۍ نه بیا چې دنو گاړۍ والا سره جګړه وکړه هغه دوه ورونه چې دنو مکمل تور باندې ختم کړل. اوس هغه ملزمان چې دنو هغه مکمل تور باندې ختم شوی دي په کومه طریقه باندې ختم شوی دي تاسو سوچ هم نشئ کولای. لاهور راوند کې چې دنو دغه اغستی لاهور راوند ته چې پلار کې په پولیسو باندې چې دنو فایرینګ وشي چې کله په پولیسو باندې فایرینګ وشي نو دغه دوه ملزمان چې دنو د مکمل تور باندې د دنیا نه ختم شي. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته دی سورج چې دنو دا واقعا ډیره په ټرند کې چلیږي چې د دوه ورونو سره ډیر زیاته شي او ځکه چې هغه روانو کوړه د کوړه چې کله روانو هغه چې دنو پلار کې کېلې راغستل او هغه کېلې چې دنو په 30 روپۍ باندې د سره ماتي روپۍ نه 5000 روپۍ ورکو دیو گاړۍ والا چې دنو د بل سره ګرم شول او گاړۍ والا چې دنو بیډ راوغستو او دیو ته ونی او دی والو دا دومره زخمی شو یو چې دنو پټیم کې سا ورکو او هغه بل چې دنو هغه خیر کار چې دنو په هسپتال کې د دنیا نه رخصت شو. شپږ کسان نور هم راغختلی ملګرو هغه کسان چې دنو نن د دنیا نه رخصت شول او چې سکرې نو هغه بری به ملګرو دا چې دنو دا گرفتار کړو پولیسو چې دنو دا پر راونټه وړلو او چې کله راونټه وړل نو په دیو باندې پلارو کې فایرینګ وشي چې کله پلارو کې فایرینګ وشي نو هغه کسان چې دنو هغه مکمل تور باندې د دنیا نه رخصت شي. ملګرو د لاهور پولیسو ته چې دنو سلوټ پکار دي او سی سی ډي چې دنو هغه خپل کاروایی پوره کړل. ملګرو هغه چې دنو نن یو غټه کارنامه وکړه هغه چې دنو هغه ملزمان خپل انجام ته ورسېدل و چې سکرې نو هغه بری به د ملزمانو ډیر زیاتې کړه او د سره ډیر زیاتې کړه هغه په 30 روپو په وجه باندې د دنیا نه رخصت کړه ونن چې دنو هغه په خپل هم د دنیا نه لاړل هغه پسې هم ختم شول. ملګرو افسوس مقام د کنه تاسو سوچ هم نشئ کولای چې 200 روپو په وجه باندې چې یو دوه خستان او جوانان چې دنو هغه ختم کړل. تاسو دی ویډیو په اړه کې سوال چې څومره کسان زما دا ویډیو ګوري کنه مکمل ګوري او زما یوټیوب چینل وسره ضرور سبسکرایب کړئ چې څومره کسان می ویډیو ګوري نو دا کوشش وکړئ فیسبوک پیج او ټیک ټاک اکاونټ او د یوټیوب چینل وسره ضرور سبسکرایب کړئ. ملګرو د نور داسې ویډیوګان د لپاره په ویډیو کې سم مسله نو ماته په کمنټ کوی چې په کوم ځای کې مسله کم یا څه واقعیت ته معلومین هغه ماته هم په کمنټ کوی چې تاسو لا غشان واقعیت نو تاسو ته وایم یا تاسو ته معلومات راځي هغه ماته په کمنټ کې ضرور وایي.